د افغانستان بریا د افغانانو جشن او د خلکو غبرګونونه. عدنان سمیع وایي افغانانو د ډیورنډ کرښې غچ واخیست. دا چې اشرف غني او نور بیا څه ویلي نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. افغان لوبډلې تېره شپه په یو شانداره لوبه کې انګلستان ته زبردسته ماتې ورکړه چې د افغانانو ترڅنګ د نړیوالو زړونه هم وګټل چې د افغانستان بېلابېلو ښارونو کې په جشنونو او ډزو ولمانځل شوه. یو شمېر غبرګونونه دلته د سره شریکوو. ټنډولکر لیکلي په نړیوال کرکټ کې د افغانستان ثابت او پرله پسې وده الهام بښونکې ده. تاسو نشئ کولی نور د دوی بریا د اپسیټ په توګه ونوموئ. دوی اوس دا عادت کړی دی چې سترې لوبې وګټي. د ابراهیم زبردست سلیزه او د مرزي بهترین بالینګ په مرسته افغانستان انګلستان ته تاریخي ماتې ورکړه. اشرف غني لیکلي د کرکټ د اتلانو جام کې د خپلو اتلانو په ځلانده بري ټولو هیوادوالو په تیره د کرکټ مینوالو او د خپلې ملي لوبډلې هر یوه غړي ته له ولولو ډکې مبارکي رسوم. دا بری چې د نړۍ پر یوې ډېرې پیاوړې لوبډلې انګلستان مو ترلاسه کړ ستاسې د ټینګار او هیلهمندۍ نښه ده چې ملت ته په سختو شیبو کې د هیلو څرک راوړئ. له استرالیا سره پر روانې مخامختیا او نورو ټولو لوبو کې درته تر دې د لا ډېرو بریو هیله کوم. نامتو سندرغاړي عدنان سمیع د انګلستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د بریا مبارکي ویلې. عدنان سمیع په خپله ایکس پاڼه د شوخي په ډول لیکلي د افغانستان کرکټ لوبډلې له انګلستان څخه د ډیورنډ کرښې غچ واخیست. هرشا بوګلي لیکلي د یوې لوبډلې د ارزولو ښه لاره دا ده چې وګورو آیا لوبغاړي پرمختګ کوي. نن مو د عظمت الله عمرزي څخه یو غوره کارکردګي ولیده چې په دوامداره توګه ښه کیږي او د ابراهیم زدران لخوا یو له یادګاري لوبو څخه افغانستان کرکټ لوبه بډایه کړوي. تبصره کوونکی بیشاب لیکلي افغانستان ښه لوبه وکړه. تاسو واقعا د پامل ټیم او کرکټي ملت یاست. د آی سی سی د یو ورځنۍ لوبو غوره لوبغاړی نن بیا خپل استعداد وښوده. په داسې ویکټو د عمرزي داسې لوبېدل عالي و. شعیب اختر ویلي دا نو ځانګړی او ښکلی بریا وه. افغان لوبډلې زړوره لوبه وکړه او د انګلند غوندې ستره لوبډله ماتول اسانه کار نه وي مګر افغانانو یو ځل بیا دا کارنامه وکړه. وسیم اکرم او وقار یونس افغان اتلانو ته بریا مبارکي ورکړې. د افغان لوبغاړو زحمتونه رنګ راوړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د لوبې ګټلو مبارکي ټولو افغانانو ته ویلې. ښاغلي منظور پښتين په خپله ایکس پاڼه لیکلي د انګلستان پر خلاف د اتلانو بریا دې ټولو ته نیکمرغه وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.